دویم براشو د علماو د قاریانو د حافظانو د دې مطالعه بیا به مختصره ترجمه درته وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوه نسبت دي روم. یو د پیغمبر علیه السلام سره نسبی نسبت دی، یو د رسول الله مبارک سره شرعي او روحاني نسبت دی. نسبی نسبت لکه د بیبي فاطمه وسره نسبی نسبت دی لوري، د حضرت حسن او د حضرت حسین داغي وسره نسبی نسبت نوسیر، د حضرت عباس رضی الله عنه وسره نسبی نسبت دی ترې، د حضرت حمزه رضی الله عنه وسره نسبی نسبت دی ترې. یو د رسول الله مبارک سره شرعي او دینی او روحانی نسبت دی. لکه د هغې مثال به هم درکړم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د روحانی نسبت، حضرت بلال رضی الله عنه، حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی، حضرت ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه. د دې د رسول الله مبارک سره نسبت دی، خو د نسب نسبت نه دی. د چا نسبت دی؟ روحانی. او دواړه د پیغمبر وارثان دي. بیبي فاطمه هم وارثه ده، عبدالله ابن مسعود هم وارث دی. در ځانه درته نه وایم، رسول الله مبارک فرمایي د ابن ماجه حدیث دی، انما العلماء ورثة الانبیاء. اوس د دې نسبت یو فایده درته ښیم. زموږ د دین په دې علماو کې یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی، عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه. دته امیر المؤمنین فی الحدیث وایي. څنګه چې زموږ د دې حکومت امیر المؤمنینی، نو زموږ په دې حدیثو کې چې د حدیثو لوی امامي او خلق راځي او دنه حدیث د کوي، نو هغه ته هم امیر المؤمنین وایي. د یو ځل خوب ولید، دا د خپل تاریخ لیکي، د خپل تاریخ لیکي. او عبدالله ابن مبارک دې څوک زموږ د ائمات چې مخکې بخاري شریف پروت دی، ترمذي شریف، ابو داود شریف، مسلم شریف، د دې ټولو د استادانو استاد دی. ډېر لوی سړی دی، لوی محدث دی. نو خوب یې ولیدی، په خوب کې مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی حضور پاک راته فرمایل چې عبدالله کوفې ته به لاړ شئ او هلته یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی، زما سلام به ورته ووایې او د سلام نه پس به دا پیغام ورکړې چې ته به ما سره جنت ته یو ځای داخلېږې. اوس نو که زه داسې خوب ولیدم نو زه به هم په یقین ساتم، ځکه نبی علیه السلام فرمایي من رآني فی المنام فقد رآني. که چا د په خوب کې ولیدم زه په یقیني ولیدم. فإن الشیطان لا یتمثل بي، ځکه شیطان زما په شکل نشي راتلی. او دی خو لوی محدث دی او د پیغمبر علیه السلام زمانې ته نږدې دی چې دا خوب یې څنګه ولیده. نو هلته چا نه تپوس وکړه چې لکه کوفه کې څوک بهرام نوم تاجر شته ماله معلومات والی؟ هغې ویل صاحب هغه خو معلوماتو ضرورت نشته، هغه بین الاقوامي سوداګر دی، انټرنیشنل چې تاسو ورته وایئ. خو ته په هغه څه کې خو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. عبدالله ابن مبارک وایي چې ما وایي چې ورېږه ځم کیدی شي بل څوک د مروې دی اوسېدونکی و، د هغه ځای نه راغی دی کوفې ته. چې کوفې ته راغی د شاګردانو ډېر لوی استقبال و، ځکه ډېر لوی عالم دی، محدثین علما هغې استقبال و. شاګردان ورته وایي حضرت څنګه راغی؟ وی یاره ماله تاسو معلومات والی په دې کوفه کې یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی، د هغه معلومات غواړم. یو صاحب شته دی، خو ډېر بین الاقوامي تاجر دی، مالدار سړی دی. حضرت تا هغه سره څه کوې؟ وی ولې؟ وی دی خو مجوسي دی، د اور عبادت کوي. وی بل وګوره؟ وی بل بهرام نشته. تفتیش شو، معلوماتو شو. وی هم د سره مې کار. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه فرمایي وی چې زه ورغلم د دې یو غټه منډه ده، ډېر لوی تجارت دی، دوی چې ورته ورلډ ټریډ وایي، لوی تجارت دی بین الاقوامي. دا اوښان دي، یو قچرې دي، یو اسونه دي، یو خره دي، مال پرې راځي کوزېږي او مال خېږي ځي، څه اخیستل کېږي او څه خرڅول کېږي او منشان لګیا دي او لیکل کوي. لوی تجارت دی. چې بهرام خبر شو چې عبدالله ابن مبارک راغلی دی، د علماو خلک قدر کوي. او راغی استقبالیه وکړه، کېنول. حضرت څنګه راغلی؟ وی بهرام تا سره مې ځان له یو غرض دی. کوټې ته دواړه ننوتل.
د دې شاګردان هم دا خیال دی او د دې بهرام هم دا خیال دی چې د عبدالله ابن مبارک څه شي علي یا به خرڅوي یا څه تجارتي روابط به جوړه چې کوټې ته ننوتل عبدالله ابن مبارک وي ما دې تپوس چې بهرام یو تپوس ته نه کوم او زه د مروې نه راغلی مو ډېر لوی مزل مې درپسې کړی دی تا څه نیکي کړې ده او ما ته هغه خپله نیکي وښایې وی یاره عبدالله ابن مبارک زما خو څه نیکي نشته خو چې کوم غریب راشي پیسې ته کمې والمه چاته وبخمه چاته قرض لیټ کمه وروستو به راکې چا باندې ډوډۍ موډۍ وخورمه وی نه بهرام خبره داسې داسې یو کار دې کړی دی چې ته پې ډېر مطمئن یې او ډېر ښه کار دې کړي زه راغلی مهرباني وکړه کار به ماته وی وی د سر ښکته کړي ما ته وی چېرې یو کار خو مې کړی دی خو عبدالله ابن مبارک صاحب که تا ته ویم نو ته به زما راز فاش وی نه به فاش کړي ستا په ژوند به نه فاش کوم که د نه مخکې مړ شم نه به دي دنیا ته که ته مخکې مړ شوې ستا د مرګ نه پس به وی وی د ورکونډه که او ما ته وی چې عبدالله ابن مبارک چې مې نه پرېږدې نو واوره زما یو زوی دی او ډېر زیات مال مې دی تا زما دې منډی کې دا سامان ولیده چې راځي او ځي ما ته د خپل مال هېڅ اندازه نشته چې زما څومره دولت منشان دي لګیا دي خرڅول او اخیستل کوي او یو زوی مې دی او ما اراده وکړه چې د زوی له واده وکړم نو ما وی چې زه به ښه مضبوط خیرات کوم د زوی په دې واده داسې خیرات به کوم چې داسې خیرات به چا هم نه کړی نو ما اعلانونه وکړل پخوا بیا دا نغاره وې نقاره ورته وایي په عربۍ ما نغارې ووالې او اعلانونه مې وکړل چې څومره مخلوق خدا دی ټول دی راځي او ډوډۍ دی خوري سړي به هم راځي ښځې به هم راځي ماشومان به هم راځي غریبانان خپل پردي او ځان ځان له مې هر چا له ښځو له ځان له سړو له ځان له ځای مقرر کړ او ما وې خوریم او اوړیم بس یو خیرات ته پیسه ډېره ده کومې وی دا خلک راتل دا ډوډۍ به یې خوړه اوړه به یې ډوډۍ به یې خوړه او ما ګفټونه تیار کړي چې کوم به داسې غریب سړی جامې به مې ورکولې پیزار به مې ورکوم په خپله به ناست وی څو ورځې دې خلکو دا روټۍ وخوړله او یا ویړه تر دې حده پورې عبدالله ابن مبارک چې په آخره ورځ ما اعلان وکړه چې دا څومره لوښي دي دې کې دا خوراکونه واچوي دا لوښي هم دې خلکو له ورکړي څو ورځې ډوډۍ تېره شوه او اخري ورځ باندې 11-12 بجې هر څه خلاص شو بالخانې ته